عمران خان وایي د افغان طالبانو په همکارۍ له پاکستاني طالبانو سره په افغانستان کې خبرې کوو. د پاکستان لومړی وزیر عمران خان وایي چې حکومت یې د پاکستاني طالبانو TTP له ځینو ډلو سره په خبرو بوخت دی او د ده په وینا که وسلې پر مځکه کښېږدي نو بخښنه ورته کیدای شي. د ترکیې له خبري رسنۍ TRT سره په یوه مرکه کې عمران خان وویل دغه خبرې په افغانستان کې د افغان طالبانو په همکارۍ روانې دي، خو نوموړو د خبرو د بریا په اړه څه نه وویل. د یادونې وړ ده چې د پاکستاني طالبانو د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي لخوا د بخښنې اعلامیې په ځواب کې پاکستاني طالبانو وویل چې د تېروتنې په اړه بخښنه غوښتل کېږي، موږ به هیڅکله له دښمن څخه بخښنه ونه غواړو. په تازه مرکه کې عمران خان وویل زه فکر کوم چې د طالبانو ځینې ډلې غواړي د پخلاینې او سولې لپاره زموږ له حکومت سره خبرې وکړي. موږ له داسې ځینو ډلو سره په اړیکه کې یو. طالبانو یو ځل بیا پر نړیوالو ټولنې غږ وکړ چې په کابل کې د خپل سفارتونه پرانیزي. طالب مشرانو یو ځل بیا پر نورو هیوادونو غږ کړی چې په کابل کې د خپل سفارتونه او استازي بیرته پرانیزي. په همدې تړاو طالبانو په بهرنیو چارو وزارت کې پرون د بهرنیو ډیپلوماټانو او سیاسي استازو لپاره یوه مېلمستیا جوړه کړې وه. اوس مهال په کابل کې د پاکستان، ترکیې، چین او روسیې په ګډون یو شمېر هیوادونو سفارتونه پرانیستي دي، خو د طالبانو حکومت لا چا په رسمیت نه دی پیژندل. دا لومړی ځل دی چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له لوري د بهرنیو ډیپلوماټانو سره داسې یوه ناسته لیدل کېږي. دا ناسته تر ډیره بریده د مېلمستیا او پیژندګلوۍ په بڼه وه. د طالبانو د بهرنیو چارو چارسنبالی وزیر امیر خان متقي وویل د بدلون په موده کې د دوی له استازو سره مسؤلانه چلند کړی. د طالبانو د ریاست الوزرا مرستیال ملا عبدالغني برادر هم دې غونډه کې وینا وکړه چې دا وروستۍ کې په غونډه کې نه دی لیدل سوی. هغه وویل ټولو هیوادونو څخه غواړي چې خپل سفارتونه او سیاسي استازولۍ پرانیزي. په داسې حال کې چې تر اوسه د طالبانو حکومت هیڅ چا په رسمیت نه دی پیژندلی. د پاکستان، چین او قطر استازي کابل ته سفرونه کوي او له طالب چارواکو سره لیدنې کوي. روسیې د طالبانو او تاجکستان ترمنځ د تاوتریخوالو کمولو غوښتنه کړې ده. روسیې له افغانستان او تاجکستان غوښتي دي چې هر ډول خپلمنځي اختلافات په داسې ډول حل کړي چې دواړو هیوادونو ته د منلو وړ وي. تاس خبري اژانس ته د روسیې بهرنیو چارو وزارت چارواکو له قوله ویلي دي روسیې ته د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولو کې د ځانګړو ځواکونو ځای پر ځای کولو رپورټونه رسېدلي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاند وویل موږ ته د تاجکستان او افغانستان ترمنځ د تاوتریخوالي ډېرېدو او د دواړو هیوادونو د مشرتابه له لوري د توندو غبرګونونو اندېښمن کړي یو. نوموړی وایي دوی ته له طالبانو رسېدلي رپورټونه ښیي چې د افغانستان تخار ولایت کې د دې ډلې زرګونه ځانګړي ځواکونه له تاجکستان سره د پولې په سیمه کې ځای پر ځای شوي دي. د طالبانو او تاجکستان د بهرنیو چارو وزارتونو په دې هکله تر اوسه څه نه دي ویلي.